السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول ملګري به خیر والله خلاره ها ملګرو نن ویلاګ به کوم عادت یار رونه یار شپه ها ملګرو نن ویلاګ به ان شاء الله په کم سایډ باندې تاسو لا پاتہ شته صبح यार हमारे दिमाग पे चलता नहीं है ये क्या है यार, उसका नाम मुझे बताओ. सुबह नन غونډو طرف باندې نو نن ویلاګ ان شاء الله غونډو کې جوړو غونډو لا بيچو کم برخلو وخپل لوکارو ډیر زبردست لوکارو ټول خلک ورسي خپل چکرې وای خپل انجوای کوي. نو تاسو د چکرې و په کلی ما کې نو خپل انجوای کوو ودونه په بچی دی. هذه ملګرو اول بیچو اکیډمي نه زړه شلیږي خو بس مجبوري شي. هذه ملګرو نو بس کلاس مې مستو وسه غونډو ته راځو ډېر سخت مې ورکې کلاس سوي راځي چې اکیډمي لا چې کله لوړ شم که نه دومره سخت ګور کېږم که نه دومره سخت شي ټول ځکه کله نو اوس په نوبسار کې مې خوږی پوه شوې او څه موټرسایکل یې دومره تیز ایسي که نه چې بس مزه لوړ شو نو ښه خبره اوس چې وبې رسېږو زه چې کله هم په موټرسایکل اوسو نو مزه سو ځکه چې مزه ورسېږو 15 شپږ منټه خو لیټ ورسېږو په موټرسایکل 12 سپیډونه وایي هېڅکله هم دا ذهن له ما راوړه چې یاره دا تیز سي زه به هم سفر راشم ما سو دا د غاټې زندګۍ هم پرتې وه ځان له یې شارټ کټ کوم بله امپورټنټ خبره مې دا کوله هلته مخکې جومات ته ځي انشاءالله هلته به لمونځ کوو ځکه چې لمونځ هم ډېر ضروري دی. لمونځ به هلته مخکې جومات ته ځي نو هلته به انشاءالله لمونځ کوو یا نه پس به بیا انشاءالله انجوی کوو. خبره مې کوله چې کله غونډو لرڅو یو کوشش کوو مطلب اول پرشي روډ دی پرشي روډ نه پاس بیا په خواړ کې ټول روډ دی خواړ کې سو په شګه کې نو لږ په مزه سو ځکه چې رڼا به شو مزه تاګ ښه دی. بیا غونډو سنسکیر جومات ته هلته لمونځ کوو بیا نه پاس غونډو لا خېږو مزدګاره لمونځ ما پرېږدو یو لمونځ هم ما پرېږدو خو مزدګاره لمونځ دلته کوو نه پاس بیا چکرو لا خېږو. راځي ملګرو لمونځ هم وکړو نو لمونځ نه پاس بیا اوس خپل سفر جاري کړو ځکه چې ښه خبره وه. ډېر سفر نه پاس خپل منزل لا راورسېدو الحمدلله. بل کوشش کوو چې دا شګه په دا شګه کې لږ مزه سو ځکه چې لړه به شو موټرسایکلو والا مو ډېر وکتل ډېر بې انتها تیز سي مخ چې کم تاسې لا کټای شي دا غونډې نو دغه لا مونږ په مزدګار کې ډېر نوجوان رخیږي په موټرسایکلو باندې په مزه رخېږو چا خو نه نه وشي او نه چا وړي نو لږ مزار خېجو احتیاط کوو به احتیاط سره خېجو نو هر مزدګار والا دله ډېر خلک رخېږي خو بیا جمعې ووایي ته په ورځ ډېر بې انتها کسان مې ترخېږي نو اوس مونږ زه به پخپله نه ډېر زیاتر ختم خو نن ملګریو نه جمعې ورځ دو و نه د بور ورځ دو نو د خلکو څو ملګریو زه خو داسې لاس دروغ نه وایم ډېر زیات خلک غونډو له رخېږي ډېر زیات لږ نه ډېر ملګریو ته رخېږي خو جمعې وایي ته بور په ورځ بې انتها ډېر رخېږي نن جمعې ورځ دو نه د بور ورځ دو بیا هم عام ورځو باندې هم ډېر خلک رخېږي. راځي ملګریو موټرسایکل مې ودرولو کتلی شو ورسې بره خېږو وایي ته یې لوکه ښایي خپله دا وکړو دا یې مونږ یې لوکه Feel like that. Feel like that. Feel like that. Your arms around me and stay with me. Feel like that. ملګرو دا مو کتلو دا یې مونږ یې لوکه
ولې الوګان دو زبردست الو کوي کم برخېلو دا غونډې له خلک هر مازدیګر چکر اخیږي زم نن ولاګینګ لرو ختم مول دا نن ویډیو دلته جوړه کړو او یو بل شاید د همغه غار سینې دلته یو ګراوند دی فوټبال انشاءالله که نصیب شوی دلته به ولاګ جوړو ځکه چې ډېر مطلب یو ښکلی ګراوند دی زبردست ګراوند دی پروت ګراوند دی موږ میچونه کړي ولا ډېر میچونه هم پرې ګټلي او ډېر هم پرې ګول کړي او دا کتلی شو ډېره ښکلې الوکار وې مونږ ماشاءالله نو خلک تاسې مې تر څو چکرې وهو نو په کلي باندې چک او په کلي سړی بور شي په کلي باندې ما کې نو کوشش کوو چې په هفته کې یو ځل خېجو که په هفته کې نه په میاشت کې یو ځل خېجو کم از کم د مایند به څه آسان کېږي نو بیا هم دا مول چې نن ولاګ به دلته جوړ کړې ملګریو دا پیپ کتلی شو دا تاسې به مو سیلون شو چې کومه ناروغله کومه لتله اتنا بڑا ہے بس سوچ ما کو مل گئے دارو غلا التم هم ډیګرو او مطلب انا خلکو لپ کیو بسی کلیو ولا چې کم میرے سایډ ولا کلی او لپ کیو بسی ملګریو مولا نور جزات رو کو ځکه چې امید لرم چې دا ویډیو به په خاصوي همدا رنګ کوشش وکړو چې خسته ویلاګونه جوړو می یو کور به کوم وګړي زړه مې نه حقیقي اصله کور دا کو چینل ضرور سبسکرایب کړئ لایک وکړئ کمنټ کم زیاده لوټ شو تر بلې ویډیو پر مله اجازه تر کې والسلام لاست خبره مې کوله چې کوم باران مخه چې کله بره وخېجو که نه دا هم موټرسایکل ډېر تکلیف خېږي چې کله یې خېجو ډېر زیات په تکلیف خېږي خو چې کله یې هم خرڅور کوزېږو یا هم په دومره سپیډ کېږي که نه چې ډېر رانولی یې نه شي ډېر کنټرول کولی شي دا اوس مو موټرسایکل سټارټ کړی نه دی ډېر ملګري موټرسایکل مطلب سټارټ کړی دا مو سټارټ کړی دا ډېر په تیزۍ کې باران خو بیا